الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. دون شرك واحد. صل على سيدنا محمد. بزرگوار کرام، دا دریم میاشو پدې دوه آیتونو باندې شروع ده. لږې خبرې پکې کوو. الله فرمایي چې ان الذين آمنوا، بېشکه هغه کسان چې ایمان یې وروړی دي، آمنوا بما يجب الإيمان به، ایمان وروړی دی په هغې باندې چې په هغې ایمان فرض دی. د ایمان کې دا درېیمه میاشو د الله په توفیقو شروع ده. ایمان په شپږو څیزونو ضروري دی. جبریل علیه السلام مبارک راغی، د رسول الله نه تپوس وکړي، یا رسول الله اخبرني عن الایمان. ای د خدای پیغمبر ما ته خبر راکړه د ایمان نه چې ایمان څه شی دی. پیغمبر علیہ السلام جواب ورکړي جبریل علیہ السلام ته، الایمان ان تؤمن بالله. شپږ څیزونه دي. الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی. جبریل ایمان دې ته وایي چې ته به ایمان وروړې په الله. یو به په الله، یو مومن به چې دی. مومن به څه معنا په پښتو کې چې په هغې ایمان ضروري دی. ایمان به وروړي یو په خدای. ایمان په خدای دا معنا ده چې الله موجود دی، واحد دی، په ذات او په صفاتو کې کامل دی. دا د ایمان بالله معنا ده. هر مسلمان لره د دې پېژندل فرض دي چې خدای موجود دی، یو دی، او په تمامو صفاتو کمالی او موصوف دی. وملائکته، ایمان به په ملائکو وروړي چې ملائک د خدای بندگان دي. لا یعصون الله طرفة عین.
دوی د نور نه پیدا دي، موږ او تاسو د خټې نه پیدا یو. آدم علیه السلام د خټې نه پیدا دي، او بیا نسل پیدا دي د نطفې پلیتې نه. چې دا فرشتې د الله مخالفت نه کوي. ځمکه کې د الله مخالفت شته، او اسمان کې د خدای مخالفت بالکل نشته. او ځمکه کې مخالفت د انسان او پیری کوي، باقي مخلوق نه کوي. دغه مرغه د خدای مخالفت بالکل نه کوي. په دریاب کې مایان د خدای مخالفت نه کوي، بس دا یو انسان دی او یو پیری دی. دا دواړه خبیثین دوی د خدای مخالفت کوي. ویفعلون ما یؤمرون، فرشتو چې الله کوم کار حواله کړي دي هغه کوي. دې باندې مخکې بیان پدې شوی. ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه، د خدای په کتابونو ایمان راوړي. چې الله د اسمان ځمکې ته کتابونه رالیږلي دي چې په ټولو کې پورته قرآن شریف مبارک دی. هغه نور کتابونه تورات مبارک یو څو کسانو ته یاد و. یو موسی علیه السلام ته یاد و، او بل چې دی هارون علیه السلام ته یاد و. یوشع ابن نون چې بیا وروستو د موسی علیه السلام خادم و، او د خدمت د وجې نه الله پیغمبري ورکړه. د پیغمبرانو خدمت او د عالمانو خدمت پتا په دنیا و آخرت دواړو کې باچا کی. قسم په خدای دې ما په قسم وخورم، د دوی خدمت او د وروستو د پیغمبرانو نه دویم وار د علماو دي، د اولیاو دي. دا به تا په دنیا و آخرت کې باچا کی، قبر کې به دې باچا کی. هغه بیا خدای هغه ته یاد و. دا قارون رامي چې دی که نه ده ته هم یاد وګوري. علامه سیوطي رحمه الله لیکلي دي چې ده ته دا ډېر مال او په برکت د تورات خدای ورکړی و. تورات یې یاد و. تورات زره سورتونه و. زمونږ او ستاسو قرآن شریف کې څو سورته دي؟ یو سل او څوارلس. او هغه زره سورتونه. دا تورات مبارک د څلورو زرو پیغمبرانو دین پاتې شوی دی. دې کې ټولې مسلې ذکر وي. د الله تورات چا لیکلي و؟ الله په خپلو ګوتو لیکلی دی. قرآن شریف کې دی وکتبنا له بالالواح من کل شیء. دا الله په خپل شان لایق چې موږ پې نور نه پوهېږو، پیغمبر پې هم نه پوهېږي. علما پیغمبران خو بس یو خلق دي چې دوی پې نه پوهېږي، نو بیا بل څوک پې نه پوهېږي چې خدای څنګه لیکلی دی. او لس تختې وې د زمرودو په هغې لیکلی شوي، الله لیکلی وي. هغې کې د هر شی بیان دا به کوي. د خدای په دې کتابونو چې قرآن شریف پکې په ټولو کې پورته دی، دغه کتاب خدای را لیږلی دی. ماشاءالله پاکستان نمبر وړی دی. پرسو کال عربو کې چې کوم کسان قرآن شریف یاد کړي او د هغوی شمارو 500 کسانو قرآن شریف یاد کړي و، نارینه او زنانه. او پاکستان کې 2,000 یاد کړي و.
پاکستان علم کې نمبر وړی دی. هلته کې عربو ته چې لاړ شي هغوی د پاکستانیانو ډېر خیال ساتي چې دا نیکان خلک دي. حج کې بیا بل شان خیال ساتي، ځکه چې حج کې پاکستانیان ترکو پسې دویم نمبر یي، بس نږدې یې وته حاجیان وشماري، هغه بیا هغوی باقاعده شماري. اوس حج ډېر ګران شو، تقریبا 12 لاکه خوشاته 14 لاکو ته ورسېد. خو بیا هم خدای پاک چې څوک بوځي هغه بیا بوځي. د یو سړي داخله چې لکه داسې زموږ مولیانو په شان څوک ځي چې لږو ورځو له ځي، نو د لږو ورځو پیسې ډېرې، نو داسې 14 لاکه خوشاته رسېدلي دي د یو سړي. الله امداد کوي، بس چې خدای سره څه کمی نشته. نو بس په قرآن شریف کې دلته علم ډېر پورته دی. هلته یو سړي خبره کوله، وی مسجد نبوي ته چې زه ناست وم، درس کې ناست وم مازدیګر نه وروسته، وی تاسو چې مدینې منورې ته ځئ نیت به کوئ، عمرې والا ته م وایي، هلته کې اردو والا هم وي، دا عربۍ کې بیان کوو. نو وی تاسو به نیت مسجد نبوي کوئ، د نبي علیه السلام د زیارت نیت به نه کوئ، خیر دی که هغه پکې بیا راشي نو را دي شي. او حدیث چې ده ووایي چې لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. اسباب د سفر چې ته تړي دا 3 جوماتونو ته به ځې او نورو ته مه ځه، نورو جوماتونو کې ثواب یو دی. مسجدی هذا یو زما د جومات رسول الله وایي، مسجدی نبوي، او دویم چې دی مسجد حرام دی، بیت الله مبارک نه ګیر چاپېره، او دریم مسجد اقصی دی بیت المقدس، دې ته سفر کوئ. نو وی الا الى 3 تاسو د نبي علیه السلام د زیارت نیت مه کوئ. ما ورته وی ایها الشیخ الاستثناء متصل ام منقطع؟ ما الا الى 3 مساجد. ما ورته وی چې دا استثناء متصل ده که منقطع ده؟ بس مخې واړه رنګ یې ووهو. زمونږ په شان منطق او ګرامر هغوی له نور دي، موږ یې په یو خبره کې بندوو. ما یې تا ولې ته صاحب ته بیان که استثناء متصله وایي که منفصله وایي؟ بیا نو ورته وایي چې دغه مسجد ته دا برکت دا خو دې ځای کې د کافرو قبرونه وغې وسپړدل او هغه مردار ډوکي وغورځول، په هغې جوړ دی. مسجد نبوي خو په هغې جوړ دی. ما دا برکت خو د رسول الله مبارک دی. بس خبره یې په بله واړوله. ما 2-3 ځله ورته دغه وکړو، بس ما چې دا ته څه وایې؟ نو بیا چې څوک علم له ځي هغه هم ناروا شو، که علم له سړی ځي هندوستان ته نو دا هم ناروا شو، که څوک تجارت له ځي کراچۍ ته نو دا هم ناروا شو. دا خو ته هر څه حرام کړو. نو بس هغه زر جواب نه وایي، بس هسې بس شرکن شرکن، بس شرکن نه څه دلیل پرې نشته. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې قرآن عظیم مبارک دا یو لوی عظیم دولت خدای دې ځمکې ته د اسمان رالیږلی دی، خو ډېر ګران دی. بس لفظ یې اسان دی.
او د دې معنی او د دې احکام او بیا په هغې عمل بیا د لویو خلکو کار دی. نو په کتابونو به ایمان راوړي، دې کې څه دي هغې پسې پسې ورسوله د خدای یو لږ څلېرې زره پیغمبران الله د هدایت د خلکو دپاره رالیږلي دي، هغې پسې پسې هغې په ایمان راوړي. پنځم شو ولقدر خیره و شره من الله تعالی. شپږم ټکي دا دی چې خیر او شر د دواړه د یو خدای د طرف نه دی. که الله تا ته خیر رسوي نو په دې کې ستا پیدا ده، که تا ته شر رسوي نو په دې کې ستا پیدا ده. ته په دواړو راضي شه. دا رسول الله جبریل علیه السلام ته خبر ورکړو چې ایمان دې ته وایي. ما وی ان الذین آمنوا بما یجب به الایمان، دې کې به ټولې مسلې وي. زمونږ او ستاسو د خپل ولي، زمونږ او ستاسو د تعلق، زمونږ او ستاسو د وضع عربه برخاص او نشي، ټول به په شریعت برابر. دا به د شریعت سره صلح رحمي خپل ولي کې لاول د مور او پلار حق دی. مور او پلار چې دي نه بخي بس ځان مستلې کوم. ته به د مور او پلار د رایې تابع، هغوی چې راته څه وایي هغه به کوې. د دوی د قدمونو د لاندې جنت دی. که یو یې که دواړه یې که وفاتي ته به ورته دوا کوي. د مور او پلار عظیم حق دی په بچو، بیا ترو بیا نیکو داسې زپې پسې. بیا یاد درته ته یوه خبره کوم، ستا د پلار چې دوست دي، ستا د پلار دوست نو د هغه به بیا خیال ساتي. د پلار دوست چې هغه چا سره دوستي کړي، تحفة الحفظي شرح الترمذي هغې کې لیکلي دي چې مودة الآباء قرابة الأبناء. چې پلار چا سره دوستي کړي هغه د زوی دپاره خپل ولي وګرځي، هغه دوستي خپل ولي شي. نو د پلار د دوست په د هغه د وفات نه وروستو خیال ساتي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د عمر صاحب زوی دی، خو که مرتبه کې د پلار نه مخکې نیتلې که نه نو وروستو ته نه دی. او یو بیل شان دی، شان ډېر زیات عظیم الشان دی. دی په هر باندې سورو مدینه منور کې خو خره دي غټ غټ. سهار کې چې ګورې که نه دا تک شنې ګیاګانې یې روړي، سبزي یې روړي، او بس هغه خلک په منډو راځي او بس ته ایلي. مدینه منوره کې اواز نه کوي، خر اواز نشته، ما په دې خپل ژوند کې اورېدلی نه دي. حسن جان مړي صاحب رحمه الله هغه نه ما تپوس وکړو چې تا خو دلته 15 کاله تېر کړي دي، تا د خر اواز اورېدلی دی؟ بیا قسم دی که مې اورېدلي. مدینه منوره داسې ښار دی. امام بخاري دا مذهب دی په بخاري کې چې مدینه منوره په مکې معظمې پورته ده، ویې ګوره که نه و. د امام بخاري دا مذهب دی. د دومره لوی سړي چې مدینه طیبه پورته ده، دی عبدالله ابن عمر پټکې والو، ښایسته پټکې والو قیمتي.
او بیا چې دی په یو غټ خر باندې سور نو من مرتن راکبه یو واري به دې خر سور شو بیا به تې کوږ شو چې دمه شي څه خوراک د به یې پرېښود بیا به پې سور شو بیا به دمه کړ بیا په دې کې یو باندې را روان عبدالله ابن عمر دی باندې را روان دی او ویدیو خراب شو چې راغی نو پټکي یې کوز کو عبدالله ابن عمر هغه قیمتي پټکي و هغه د سر نه ته و او خر یې ورته ورکړ ویې په دې سور شه دا وایه ستا شو پټکي هم ستا شو ملګري ورسره ډېر وږي ورته وایي عبدالله ابن عمر دا پټکي باندې ستا ګوره پټکي چې دی والیو نو د نور نه ستا سر ساته او په دې باندې تاسو وډي کوله ته خو بوډا یې نو دا ولې دې ورکو هلکه ویې پرېږده ویې نه صاحب ولې دې ورکو عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما هغه به ته وایي كان أبا هذا صديقا لعمر آفرین دې ته زوی وایي دې ته زوی وایي وی د دې سړي پلار د عمر صاحب دوستو چې زما پلارو بخاري مبارک روایت وره بیا ورته وایي إني سمعت رسول الله يقول إن أبر البر أن يصله الرجل پنیکے کی لوی نیکی پلیکے کی لوی نیکی چې سړی د هغې صلح رحمي او وصل کوي نو اهل ود ابي چې پلار د چا سره دوستي وه نو د هغې دوستۍ ته خیال وساته نو بس دا قانون دی چې د پلار نه وروستو د هغې چې چا سره دوستانه وه هغې سره به تعلق ساتي دا په تا باندې ضروري ده په دین کې خیال به د هغې ساتي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې ایمان یو داسې دولت دی چې تا به په ټولو مسلو باندې که خیري په دنیا و آخرت کې کامیاب کړي دا داسې یو دولت دی بل درته وایم چې صلح رحمي څوک ساتي یو به د عمر اوږدېږي بل بیا رزق به راکېږي رزق به یې پراخېږي عمر به الله اوږد ورکړي والله د الله عمر چې دی دا الله به ورکړي هغې کې به دی د دین ډېر کار وکړي عظیم کار د دین به وکړي او بس نو بس ان الذین آمنوا چا چې ایمان او د ایمان په دولت مشرف دی نو بس دی هر څه بس که خیر احسان دی انشاءالله په دې خبرې کوو لږې لږې واخرو دعوانا الحمدلله